د درود بل پیدا به دا حدیث کې ذکر ده چې کفایت الهموم د درود په وجه باندې د انسان غمونه ختمېږي، د انسان مقصدونه پوره کېږي، او مغفرت الذنوب درود چې په دې باندې د انسان ګناهونه معاف کېږي. حدیث کې راغلی په روایت د ابی بن کعب چې دا یو بهترین صحابي دی، د قرآن قاري دی، د صحابو استاد دی، د اکثرو صحابو. دې باره کې راغلی وایي شپه موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناستو، وایي تر دې پورې ناستو چې دا شپه د شپې 3 حصه ووتله. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې یا ایها الناس اذکروا الله، ای خلکو د الله ذکر کوئ، الله یادوئ. او به یې ویلي چې جاءت الراجفه، هغه زړونه لړزونکی آفت ګوره راغی، نږدې راغی، منه د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ دا ګوره نږدې راغلی، قیامت ګوره نږدې راغلی دی. او تتبعها الرادفه، په هغې پسې به بله شپېلۍ ورپسې شي. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې جاء الموت، ای زما ملګرو مرګ راغی، او جاء الموت بما فيه، مرګ کې چې کومې سختۍ دی ور هغه رالی او ډېرې نږدې رالی. نبي صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه صحابه ویرېده. یو صحابي پاسېده ویل چې یا رسول الله زما خو نور نیک عملونه نشته دی، خو لیکن یو عمل مې دی. وایي کوم عمل مې دی؟ وایي اکثر الصلات علیک، یا رسول الله په تا باندې درود ډېر ویمه. خو یا رسول الله دومره راته وویوه چې په کم اجعل لک من صلاتي، په تا باندې څومره درود زه وویمه. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ملګری ما شئت، څومره چې ستا خوښه شي ته په ما باندې درود وویوه. د صحابي ورته ویلې چې یا رسول الله ورځ به 4 برخې کم، 4 حصې به یې کمه، دا کومه چې ربع 4مه حصه ده، د ورځې به په 4مه حصه کې، په 4 حصې کې په 1 حصه کې به زه په تا باندې درود ویمه، او دا 3 حصې به د دنیا نور کارونه به کوم، نور عبادت به کومه. وایي نبي صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته ویلي چې فإن زدت فهو خیر لک، ملګری که دا درود لږ زیات کړي دا به ستا لپاره غوره وي. وایي یا رسول الله النصف، نیمه ورځ په تا باندې به زه درود ویم، نیمه ورځ به زه نور کارونه به کوم، نور عملونه به کوم. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ملګری فإن زدت فهو خیر لک، که دې نیمې نیم زیات کړي په ما باندې درود دا به ګوره ستا لپاره ډېر غوره وي. وایي یا رسول الله الثلثین، د ورځې به 3 حصې په تا باندې درود ویم، او 1 حصه به نور کارونه کوم. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ملګری فإن زدت فهو خیر لک، که دا 3 حصې نیم زیات کړي هم دا به ستا لپاره غوره وي. وایي دې صحابي ورته ویلي چې یا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها، زه به ټوله ورځ په تا باندې درود ویمه. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویلي کله چې تا ټوله ورځ په ما باندې درود ویو ستا غمونه به ختم شي، ستا پریشانۍ به ختمې شي. او بیا یې ورته ویلي چې ویغفر لك ذنبک، الله رب العالمین به د درود په وجه باندې ستا ګناهونه معاف. ټوله ورځ وایي ته په ما باندې درود ویو، غمونه به دې ختم شي او ستا ګناهونه به معاف شي. نو موږ او تاسې څه غواړو؟ همدغه غواړو چې په دنیا کې زموږ او ستاسې نه غمونه لرې شي، تکلیفونه لرې شي، ګناهونه معاف شي. او ګناهونه او تکلیفونه چې د انسان نه لرې کېږي هغه په نبي صلی الله علیه وسلم د درود ویلو په وجه باندې. نو ولې نه ویو چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد؟ څومره اسان کار دی، څومره غوره والی لري.